بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله امیری مت تاسو سره دی پنتون لخوانه تاسو ته د فوټوشاپ څلورم درس ته راغلاست وایم. په نننۍ درس کې چې د دوستانو تاسو ته به د فوټوشاپ چې کوم ټیکس ټول دی، برش ټول دی او همدارنګه چې د اسپاټ هیلینګ ټول او پر ټول چې دا تاسو ته زه تدریسوم. د هر څه تر مخه راځو دوستانو. اول چې د ټیکس ټول چې د دوستانو د ټایپینګ لپاره یا د لیکلو لپاره چې د په فوټوشاپ کې چې د هغه استفاده کیږي. د دې شارټ کټ چې د دوستانو د ټي بټن د دوستانو چې کله تاسو ټي بټن ته فشار ورکړئ نو دغه ټول چې دا انتخابېږي. زه راځم دوستانو دغه ټول چې د یا ټیکس باکس ټول ورته هم ویل کیږي یا ټایپ ټول هم ورته ویل کیږي. دا زه ورته انتخابوم. بیا راځم یو کلیک کوم دوستانو. کله چې زه یو کلیک وکړم نو د فوټوشاپ لخوا نه چې کوم ریډیمیټ یا مخکې نه چې کوم شی لیکل شوي لکه څنګه چې تاسو په وډ کې رن استفاده کوئ دغه لوري سپم په نوم باندې په فوټوشاپ کې هم چې دی دغه لیکل کوي. نو زه بیا کولی شم چې په هغه اسانۍ سره هغه لیکل پاک کړم او بل لیکل پرې وکړم. ما یو کلیک وکړو دوستانو. دلته ماته یو څه ولیکل چون دلته ماته رنګ نه ښیي دوستانو ځکه چې د دې رنګ چې دی دا سپین دی. زه راځم د انټر په فشارولو سره یا د انټر په کیکاګولو سره یا دغه چک باکس چې دا چک کوم دا لیکل چې دی دلته راځي. که چېرته تاسو دلته راشئ دوستانو د دې لیر هم چې دی دا کریټ شو. اوس د دې رنګ چې دی ماته نه ښکاري دا رنګ چې دی دا سپین دی. د دوه کلیکه کوم په دې باندې رنګ زه ورته انتخابوم چې دا راته سور کا. اوکې بیا زه راځم وګورئ دوستانو دا رنګ چې دی دا راته سره یا سوري کا. زه راځم دغه ټیکس باکس چې دی دغه موف ټول چې دی دا زه انتخابوم دا دغه طرف ته راولم. اوس دوستانو زه غواړم چې په دغه کې چینجز راولم، تغییرات راولم. دغه لیکل زما نه دی پکار. زه غواړم چې یو څه ولیکم. بیا زه راځم دوستانو یا ټي بټن وهم یا راځم دغه ټیکس باکس چې دا زه انتخابوم. دوه کلیکه چې وکړم دوستانو دغه مکمل ورډ چې دی یا مکمل یو صفحه دا ټول راته انتخابوي. بیا بک سپیس وهم دلته زه لیکم چې افغانستان. بیا همچنان انټر یا دغه چک باکس وهم دا لیکل راته وکړه دوستانو. اوس زه راځم د دې سایز زه غواړم چې کوچنی کړم د دې لیکلو. نو څو طریقو نه زه کولی شم. اول طریقه دا دی دوستانو که چېرته تاسو دغه موف ټول انتخاب کړئ بیا د دې شارټ کټ چې دی کنټرول ټي وهئ یا که چېرته تاسو کنټرول ټي نه وهئ بیا راشي ایډیټ ته دلته فری ټرانسفرمیشن او دلته چې دی فری ټرانسفر وبخئ. فری ټرانسفر دا کلیک کړئ چې د دې شارټ کټ چې دی دلته تاسو ته هم ښیي چې عبارت له څه شی دی کنټرول ټي. دا زه وهم بیا زه غواړم چې دا زه کوچنی کړم. نو که چېرته ستاسو د فوټوشاپ ورژنونه 2013 وي هغې نه لو ماډلونه وي نو تاسو کولی شئ چې ورسره شفټ ونیسئ. که چېرته تاسو بیا های ورژنونه مثال 2021 2022 یا 2020 بیا تاسو ته ضرور نه دی چې تاسو شفټ بټن ونیسئ. زه راځم دوستانو د دې یو طرف نه بغل نه زه داسې دا راکاږم. که چېرته زه شفټ بټن ونیسم دوستانو وګورئ زه شفټ بټن نیسم بیا دا ځان نه خرابوي. که چېرته شفټ ونیسم نو بیا ځان نه خرابوي چون مغه دغه چک باکس چې دی دا ما نو چک کړی. نو زه غواړم چې دا د دې د څلور طرف نه دا راته صحیح منظمه کوچنی شي نو زه شفټ بټن رانیسم. دا زه کوچنی کوم داسې. بیا همچنان دغه چک باکس وهم دوستانو بیا د زه صفحې منځ ته راولم. اوس چې دی دوستانو غواړم د دې رنګ ته تغییر ورکړم بیا همچنان زه کولی شم چې د دې رنګ ته تغییر ورکړم. راشئ دلته دغه ټیکس باکس راونیسئ. کله چې تاسو دغه ټیکس باکس راونیسئ البته دغه لیر بیا تاسو ته باید انتخاب وي. دلته دوه کلیکه کوم دوستانو د رنګ ته چې دی زه تغییر ورکوم دا وایم تور رنګ ورته راوخله. بل چې دی دوستانو تاسو کولی شئ د پراپرټي نه همچنان د دې رنګ ته تغییر ورکړئ. او بل چې دی دوه کلیک په دې باندې وکړئ دوستانو. دلته وګورئ که چېرته زه دلته راشم دوستانو بیا زه راځم مثال دغه ټول ما انتخاب کړی. زه راځم دوه کلیکه په دې باندې کوم دوستانو. دلته چې دی ماته ښایي د دې څه شی د دې ټیکس غواړم چې رنګ ته یې تغییر ورکړم. که چېرته زه راشم دوستانو دې انتخاب کړم بیا زه غواړم چې دا ورته ویم شین رنګ ورته انتخاب کړم. دویمه طریقه خو مې تاسو ته وښودله چې پراپرټي نه هم کولی شئ په دې باندې دوه کلیک وکړئ رنګ ته تغییر ورکړئ. بله طریقه چې دی عموما خلک داسې کوي دوستانو مثال د دې رنګ چې دی شین دی. که چېرته زه راشم دلته د لیر آپشنونو ته دغه ځای کې چې دی کلر اورلی دی په دې ځای کلیک کوم. د دې کور اورلی چې دی دا بیا تاسو ته زه په لیرونو کې همچنان درس ورکوم. د دې رنګ د پاسه بل رنګ راولي تاسو ته. مثال زه راځم مخکې شین و دې ته وایم چې دا راته سور کړه.
اوس که چېرته زه راځم دوستانو اوکې دا م اوکې کومه که چېرته زه راځم په دې زه کلک کومه د دې رنګ چې دی اوس سور دی دوستانو ګوره دې باندې زه کلک کوم دلته ماته شین ښیي دې شین د پاسه سور رنګ راغلی ته که چېرته راشم تاسو ته یو څوک داسې یو تخنیک وایي چې والا د دې رنګ ته تغیر ورکړه 2 کلکه په دې باندې وکړئ په دې دلته راشئ دوستانو په دې کلک وکړئ اوس رنګ ته که تاسو تغیر ورکوئ دا تغیر نه خوري ولې نه خوري ځکه چې د دې کلر اوورلې چې دی هغه رنګ چې دی هغې ته تغیر ورکړل شوی اصلي رنګ چې دی هغه تغیر وخوړو لیکن کلر اوورلې نه دی اوس که چېرته زه راشم د دې لیر آپشن ته دلته دغه ان چک کړمه اوس رنګ چې دی ماته دلته شین ښیي ګوره دا زه ان چک کومه اوکې بل چې دی دوستانو موږ داسې کولی شو چې یو پاراګراف په فوټوشاپ کې ولیکو بیا زه راځم دغه هوریزنټل ټایپ ټول راخلم زه غواړم چې د دې صفحې دغه حصې نه تر دغه ځای پورې ماته یو څه ولیکي یو پاراګراف دی زه غواړم چې ولیکم هلته زه کلک کوم دلته خپل کلک پرېږدم دلته وګورئ دوستانو دلته ماته د دې ټیکسټ چې دی د دې ټیکسټ سایز چې دی دا ډېر غټ دی څنګه چې تاسو ته ما ویل د کنټرول ټي لخوا نه په واسطه باندې تاسو کولی شئ همدارنګه چې دی دوستانو دا زه انتخابوم کنټرول ای وهم بل چې دی د کنټرول ټي تاسو بل چې دی د کنټرول ټي نه تاسو استفاده نه کوئ دلته دا پوینټ چې دی یا پی ټي چې دی د ټیکسټ چې دی یو څه لاتیا دی دا زه پاکوم زه ورته یم چې دا راته تر 40 پی ټي پورې راته ونیسه انټر وهم دوستانو دا وګورئ دا راته کوچنی کړه بیا راځم دغه چک باکس دوباره چک کوم داسې هم کولی شئ چې تاسو د دې ټیکسټ اندازه چې دی دا کم کړئ بل چې دی دوستانو تاسو کولی شئ د دې ټیکسټ د دې 4 خونه دا راکش او ریاضیاتي کې کولی شئ چې دلته زه راولم دغه ټیکسټ غواړم چې د زما د صفحې په دغه ساحه کې یوازې راشي نو زه کولی شم چې دا زه چک باکس بیا دوباره چک کړم یو کلیک دلته وکړئ کنټرول ای ووهئ بیا راشي دا 40 نه دا راته ووایي چې مثال 100 راته ونیسه انتخاب یې کوئ اوکې بل چې دی د دې ټیکسټ د فنټ سټایل چې دی هغه زه غواړم دې ته تغیر ورکړم تاسو کولی شئ د دغه ځای نه تغیر ورکړئ که چېرته تاسو راشئ دا کارونه چې دي تاسو په وډ کې هم ډېر په اسانۍ سره کولی شئ مثال دغه سټایل چې دی زما خوښېږي دغه ټیکسټ فنټ سټایل چې دی یا مثال دغه فنټ سټایل چې دی په انګلیسي کې دا زما خوښ دی یا دغه یو خوښ دی دا زه ورته انتخابوم دا ورته پرېږدم دا صحیح راته نه ښکاري زه راځم دغه شکست یا سکرپټ ټایپ زه راخلم دوستان دا اوکې اوکې ښه کنټرول ای زه راځم فکر کوم دا مناسب دی دوستانو بیا اوکې وهم دا غواړم چې زه بیا غټ کړم کنټرول ټي تاسو کولی شئ چې شفت پر رانیولو سره دا نور هم غټ کړئ داسې تر دې اندازې پورې اوکې بل شی چې په ټیکسټ ټول کې مهم دی دوستانو زه راځم دغه ټیپ ټول راخلم زه لیکم دلته مثال دا د دې خواته راکشوم بیا د کلک کوم 2 کلک په دې باندې کوم دلته زه لیکم چې افغانستان بیا دغه چک باکس وهم دوستانو بیا دغه موف ټول راخلم یو کلک کوم دی باندې کنټرول ټي شفت ورسره نیسم دا زه لږ کټوم بیا اوکې که چېرته زه راشم دوستانو دغه ټکس باکس ټول چې دی دا زه انتخاب کوم دغه آپشن چې دی دوستانو دغه آپشنونه چې دي دا تاسو ته په بروشر په جوړولو کې د فلایر په جوړولو کې د کتاب پوښ په جوړولو کې د سوشل میډیا د عکسونو په جوړولو کې تاسو ته ډېر څه چې دی کومک کوي زه که چېرته په دې زه کلک وکړم دوستانو دلته که چېرته راشئ دلته تاسو ته آپشنونه ښیي دغه ټیکسټ چې دی دوستانو اول خو تاسو ته د دې سایز ښیي تاسو کولی شئ چې د همدغه ټیکسټ سایز دې ځای نه کوچنی کړئ مثال دې باندې زه کلک کوم دا راته 10 پورې مثال سایز راوله دویم نه چې همدغه 2 بیا چې دی دا راته صحیح دی بل چې دی دوستانو دغه میټرکس چې دی دا میټرکس د دې کار دا دی دوستانو بعضې ځایونو کې که چېرته تاسو بعضې ډیزاینونو کې لیدلي د یو حرف او د بل حرف په منځ کې چې دی یو څه اندازه وي یا تاسو داسې یو شی کار کوئ مثال یو ټایټل دی بل چې دی سب ټایټل دی غواړئ چې مثال دغه افغانستان دی د دې لاندې تاسو غواړئ چې دلته زه یو کلک کوم وبخښئ دوستانو دلته زه راځم یو کلک کوم انټر وهم دلته زه لیکم کابل دا زه انتخابوم دا کابل ورته زه انتخابوم دا یو فنټ راخلم چې صحیح ښکاره شي مثال دغه رانیسه زه اوکې زه اوس غواړم دغه کابل چې دی دغه کابل دا زه غواړم چې د افغانستان یا د سر نه نیولې تر اخره پورې دا په دې اندازه باندې راشي نو که چېرته زه میټرکس ته راشم ګوره یو کلک کوم د کې او ای په منځ کې زه راځم د دې ته وایم چې د دې سایز راته 15 که ګوره سایز د کې او تر منځ باندې زیات شو
که چېرته بیا راشم دا ورته یم نه چې 200 راته کړه. دې نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. او بل چې دی څنګه چې تاسو ته ما ویل چې دغه کابل زه غواړم چې د افغانستان په اندازه باندې راشي، نو د دغه آپشن نه تاسو کولی شئ چې دا استفاده وکړئ. ګورئ کابل تقریبا د ټولو حروفونو ترمنځ باندې چې کوم فاصله راغی دا مکمل شو، فاصله زیاته شو. بل چې دی مهم شی چې دی دوستانو په ټکسټول کې چې دی دغه ټکسټول زه انتخابوم، دا ورته یم چې راته ایټالیک کا مثال راته دا د غټ حروفو په اندازه یعنی کیپیټل حروف راته تبدیل کا. دا چې دی دوستانو اول حرف راته غټ کا، بیا راته څه کا نور حرفونه چې دی هغه راته په کیپیټل کا راکړي، کوچنی راته کا. بل مهم شی چې دی دوستانو په فوټوشاپ کې البته دغه پاراګراف دی. پاراګراف چېرته تاسو په کارېږي دوستانو، دا زه ډیلیټوم یو، دا هم زه ډیلیټوم. زه راځم دغه ټکسټ باکس رانیسم، دلته زه راځم یو څه ټایپ کوم. اول زما خپل ژبه چې دی دا زه تغییر ورکوم. ګوره الټ شفټ ونیسئ، زما د کمپیوټر ژبه چې دی دا دري شو یا فارسي شو، دې باندې زه کلیک کوم. زه یو څه لیکم چې افغانستان. ګورئ عموما بعضې خلک سوال پیدا کېږي چې دا ولې دلته لیکل کوم دا جلا راځي یا داسې نیم راځي. دا زه انتخابوم، کنټرول ټي وهم، بیا شفټ ورسره نیسم، دا لږ زه غټوم تر دې صاحب پورې، بیا اوکې. زه غواړم دوستانو دغه فنټ چې دی ما افغانستان ولیکي یا دغه لیکل چې دی ما افغانستان ولیکو دا داسې رانشي. زه راځم دوستانو چېرته باید راشم، دلته زه راځم ټایپ ته، دلته چې دی لنګویج آپشن ته زه راځم ایست ایشین فیچر، دا به زه ورته انتخابوم. کله چې زه په دې کلیک وکړم بیا راځم دوستانو بیا ټکسټ باکس ټول زه راخلم، بیا په دې زه کلیک کوم، دا پاراګراف په دې زه کلیک کوم. که چېرته تاسو داسې نه کوئ یا دا نه مثال که چېرته دا داسې وي دا کلوز وي، تاسو کولی شئ چې وینډوز بیا دلته راشئ پاراګراف، دغه پاراګراف زه انتخابوم، دا پاراګراف راغی. بیا دغه درې خطه چې دي په دې زه کلیک کوم، دلته ورته وایم دوستانو چې دغه لیکل چې دي ماته ورلډ ریډي لیاوټ ته څه کا داسې راته وښیه، او دغه ایشت ایشن فیچر چې دی دا باید انتخاب په دې زه کلیک کوم. وګورئ دوستانو دا اوس مناسب جوړ شو. ګورم افغانستان الف ما نه پاتې دی، دا زه په دې کلیک کوم. پښتو کې هم داسې دی، بعضې ټکسونه چې دي یا بعضې فنټونه چې دي دوستانو هغه پښتو نه سپورټ کوي. د پښتو د فنټ د سپورټ کولو لپاره چې دی دوستانو په انټرنیټ کې چې دی د بهیج په نوم باندې پښتو فنټونه دي، بهترین فنټونه دي، تاسو کولی شئ هغې نه استفاده وکړئ. دا چون افغانستان دی دا خط چې دی دا دري دی دوستانو، نو په انټرنیټ په دنیا کې چې دی فارسي فنټونه ډېر پیدا کېږي، کولی شئ تاسو هغه ډاونلوډ کړئ او دا انسټال کړئ. دوستانو د ټایپ ټول درس نه پس چې دا بیا تاسو ته آینده کې د فلایر او پوسټر دغه شیان انشاءالله بیا کار کوم، بیا په پروجیکټ کې بعضې شیان تاسو ته ښیم، عملي تاسو ته ښیم، هغه به بیا انشاءالله په آینده درسونو کې وایو. د ټایپ ټول نه پس چې دی دوستانو برش ټول دی. برش ټول هم چې دی په فوټوشاپ کې چې دی مهم رول لوبوي دوستانو. دا چې دی لکه د رسامي لپاره د یو څه برش کولو لپاره تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ. عموما خلک چې دي د برش ټول نه چې دی په فوټوشاپ کې د میک اپ لپاره استفاده کوي، د لینډسکیپ د منظرو د ډیزاین کولو لپاره ترې استفاده کوي. البته افغانستان کې خو دومره نشته، په خارج کې چې دی بعضې ټابلیټونه دي، بعضې قلمونه دي، څوک ډیجیټل رسامي کوي، هغه عموما چې دی دغه برش ټول نه چې دی هغه استفاده کوي. د برش ټول د رانیولو لپاره یا د انتخاب لپاره تاسو کولی شئ چې د ټول باکس نه دغه فوټوشاپ ټول باکس نه دغه ځای څخه دا راواخلئ او د دې شارټکټ چې دی د بي بټن دی دا زه انتخابوم دوستانو. زه راځم زه داسې رسم وباسم. ګوره ساده برش چې څنګه تاسو په دیوال کې وهئ نو کولی شئ چې په فوټوشاپ کې هم همداسې استفاده وکړئ. د دې سایز زیاتوم نو تاسو کولی شئ چې د برش سایز د دې ځای نه هم تاسو زیات کړئ. ګوره سایز تاسو دلته هم ښودلی او همچنان د دې لیس دین او ګریټر څه چې دی وبخئ دا قوسونه چې دي دوستانو، قوسونه چې دي د قوسونو په واسطه باندې تاسو کولی شئ د برش سایز چې دی هغه زیات او کم کړئ. زه د دې سایز زیاتوم، زه دغسې یو څه رسموم. د دې رنګ ته تاسو تغییر ورکوئ. دلته راشئ دوستانو د فورګراوند رنګ چې دی 2 کلیکه ورباندې وکړئ. دلته زه راځم سور انتخابوم، اوکې، د دې رنګ ته زه تغییر ورکولی شم. بل شی چې دی په برشونو کې چې مهم دی دوستانو چې دې کې بیا هم تاسو ته زه بیا لینډسکیپ ډیزاین انشاءالله کار کوم، یا بعضې نور پروجیکټ چې دی هغې باندې زه هم کار کوم. زه راځم د برشونو چې کوم څه دی دا ټایپونه یا سټایلونه چې تاسو کولی دې انتخاب څه وکړئ، انتخاب یا
سلیکټ کړئ. د ګوره په دې زه کلک کوم. اوس که چېرته زه راځم همدغه قوس رانیسم چې کوم تاسو ته ما ویل دا درمیانه قوس چې دی که چېرته تاسو په ریاضي کې لوستلی یا میانه قوس چې ورته وایي دا انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو په دغه شکل باندې تاسو ته برش کوي. البته ستاسو په صفحه کې دا وګورئ بعضې افیکټونه نه تاسو کولی شئ چې په یو ډیزاین هم جوړ کړو غواړئ چې داسې یو رنګ ولري لکه پاشېدلی رنګ ولري نو تاسو کولی شئ د دې افیکټ نه هغې نه استفاده وکړئ. بل شی چې په برش کې مهم دی دوستانو که چېرته زه راشم دا برش زه ورته انتخاب کړم دلته راشئ وینډوز ته بیا راشئ دلته چې دی دوستانو برش ورته وګورئ دغه دی برش سیټینګ په دې زه کلک کوم. دغه برشونه چې دي دوستانو دا تاسو ته بعضې سیټینګونه راخلي. مثال تاسو دغه رنګ چې دی دا هم رسامي که د دې ترمنځ چې کوم فاصله دی هغه غواړئ چې فاصله زیات کړئ نو برش ټپ شپ دلته راشئ په دې کلک وکړئ. ګورئ دا اندازه چې دی تاسو ته لرې کړي. ګوره اوس که چېرته زه کلک وکړم دا وګورئ تاسو کولی شئ د دغه برش سیټینګ نه تاسو دا کار وکړئ. او بل چې دی غواړئ چې انګل ته تغییر ورکړئ نو همچنان کولی شئ د دې انګلونو نه وګورئ تاسو کولی شئ چې دې ته تغییر ورکړئ. بل چې دی دوستانو ټیکسچر دی سکیلینګ هم چې دی دوستانو په دې تاسو کلک وکړئ که چېرته تاسو وګورئ د دې هغه کاونټ چې دی د دې رنګونو یعنې هغه ټکې چې دی د دې غواړئ چې سایز زیات کړئ یا اندازه یې زیات کړئ نو تاسو کولی شئ د کاونټ په واسطه باندې دا کار وکړئ. او بل چې دی جټر داسې کار کوي دوستانو چې دا رنګ چې تاسو دلته پاشوئ د دې یو څوکه چې دی مثال هغه تتي بل څوکی چې دی هغه رنګ یې لږ زیات دی نو دغه برش سیټینګ نه تاسو ټول هم کولی شئ دوستانو. بل چې دی مهم شی چې دی دوستانو په دغه ټول باکس چې دی چې دا هم بیا تاسو ته زه په پروژیکټ کې کار کوم که چېرته زه راشم دغه عکس راواخلم دغه څه چې دی دوستانو سپاټ هیلینګ برش ټول د دې کار چې دی دوستانو عموما د عکس د میک اپ کولو لپاره بعضې شیان چې دي دوستانو غواړي د یو عکس نه یو ځای ریموف کړي د یو عکس نه چې د یو دانه یا یو ټکسټ هلته غلطي شوې هغه غواړي په فوټوشاپ کې کار وکړئ تاسو کولی شئ د دغه اپشنونو نه ترې استفاده وکړئ. که چېرته زه راشم هاسپاټ ټول هیلینګ دا راواخلم ګورئ دغه دانه چې دی زه غواړم د دې عکس نه زه لرې کړم که چېرته زه راشم یو کلک وکړم دوستانو ګوره دا دانه چې دی دا ورک شو. که په چېرته په دې راشم کلک وکړم دا دانه چې دی دا همچنان ورکېږي. خو دغه شی چې دی دوستانو دا شی ډېر کار غواړي ډېر په حوصلې سره چې دی دا شی کار غواړي چون بعضې عکسونه داسې دوستانو چې هغه عکس کې چې د ډېر خرابي نو تاسو ته ضرور دی چې هغه ډېر په آرامۍ سره ډېر په حوصلې سره هغه کې تاسو کار وکړئ. بل مهم اپشن چې دی دا زه کنټرول زیډ وهم بل اپشن چې دی دوستانو ګورئ هیلینګ برش ټول کار څه کوي دا وګورئ دوستانو که چېرته زه راشم الټ ونیسم زه وایم د دې عکس دغه ځای نه عکس واخله راته د دې سایز به لږ زیات کړم زه وایم چې د دې عکس راته واخله د دې ځای دې باندې کلک وکړه. ګوره که چېرته زه په دې راواخلم دا مې انتخاب کړه الټ سره بیا دلته دې باندې مې کلک کړو نو د عکس نه دغه ځای نه عکس یې واغسته او دلته یې راته پیسټ کړه. یا که چېرته دغه دانه دی غواړم چې دا دانه ورکه شي ګوره کوشش وکړئ په عکس کې عموما هغه ځای تاسو ورته انتخاب کړئ چې کوم د دغه عکس سره یا د دغه دانه سره یا دانې سره چې دی دا مشابه وي. که چېرته زه راځم دوستانو ګوره دلته زه راځم یو کلک کوم د دغه ساحې څخه زه غواړم چې دا کلک وکړم که چېرته زه کلک وکړم ګوره د دې هغه شونډو څه راته ښکاري د شونډو ځای نه راته عکسونه اخیستي زه نه غواړم چې داسې شي دوستانو. بیا زه راځم ګوره په دې زه کلک کوم د بیا راځم یو کلک کوم اوس راته دغه ځای او دغه ځای چې د دواړه را سره مشابه شو. بل مهم شی چې دی په دغه ټولونو کې چې دی په ټول دی چې دا تقریبا دا همچنان ډېر ښایسته کار کوي. ګوره دغه دانه چې دی دوستانو دا دانه زه غواړم پاک کړم یا دغه دانه زه غواړم چې پاک کړم ګوره دا زه ورته انتخابوم لکه څنګه چې تاسو ته مې په سلیکشن ټول کې خو دا دومره ساحه چې دی دا ورته زه انتخاب کړه دا عکس راواخله ګوره خپل موس کلک چې دی دا مه راپرېږدئ د عکس په هر ساحه کې چې تاسو پرېږدئ د دې عکس راخلي او هلته پیسټ کوئ چون ما خو تاسو ته مخکې مو ویل چې کوشش وکړئ چې تاسو دا پاکوئ دا عکس دانې دا شیان پاکوئ دغه ځای ساحې څخه عکس واخلئ چې کوم دمغه ساحې سره ریلیټډ یا مشابه دا غواړم چې دغه ساحې دا پکې خطا کړم چېرته صحیح ښکاره شي نشي چې دا بل ځای نه راغستل شوی دلته زه دا پرېږدم دا اوس وګورئ بیا کنټرول ډي وهم دغه دانه یې چې دی دا راته پاکه کړه دوستانو. د دې نه پس چې دی مهم شی چې دی هغه تاسو ته په میک اپ کې د یو عکس د یو منظرې د یو ډیزاین په کارولو کې تاسو ته په کار راځي دوستانو دغه څه چې دی ډټ ټول دی برن ټول دی او همچنان چې دی سپانچ ټول دی. که چېرته زه راځم ډټ ټول کار څه شی دی دوستانو دا زه لږ د دې سایز جګوم دوستانو داسې سایز یې غټوم دا تاسو ته
سپینوالی راولي څه کې البته عکس کې ګوره دا عکس شو نو خپله الریډي چې دی دا سپین دی خو بعضې ساحې چې دي مثال د سترګو لاندې دی مثال بعضې یو منظره کې تاسو کار کوئ هلته یو سایه لګېدلی غواړئ چې هغه لږ سپین کړي نو تاسو کولی شئ د ډچ ټول نه استفاده وکړئ ګوره دغه ساحه چې دی د غواړم یا دغه ساحه چې دی غواړم چې لږ سپین کړم تاسو کولی شئ د دغه آپشن نه استفاده وکړئ بل چې دی دوستانو د دې ډچ ټول نه پس چې دی برن ټول دی دا لکه چې یو څه سوځئ تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ ګورئ دا عموما د سایه په ورکولو کې چې دی ډېر رول لري یو عکس دی هغه کې غواړي یو سایه چې دی غواړي چې لږ مشخص چې نور هم افیکټډ راشي یا هغه د سایه یا د شیډو چې کوم افیکټ دی هغه صحیح تاسو ته ښکاره شي نو تاسو کولی شئ چې د برن ټول نه استفاده وکړئ ګوره د دې غوږ لاندې چې کوم سایه دی دا غواړم چې نور هم لږ تیاره شي دوستان داسې یا دغه ساحې چې دی ګوره یا دغه ساحه چې دی یا همچنان دغه ځایونه چې دي یا د ویښتو کې زه غواړم چې نور هایلایټ یې کړم چې نور هم ښایسته لږ مشخص شي نو کولی شئ چې دغه برن ټول نه تاسو استفاده وکړئ او بل چې دی سپنج ټول چې دی د دې کار دا دی دوستانو دا تاسو ته تقریبا فکر وکړئ چې یو څه تاسو ته سوځئ سپینۍ تورۍ تاسو ته دغه افیکټ چې دا همچنان په بعضو منظرو دا شیانو کې تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ چې انشاءالله وخت تاسو ته په ویډیوګانو کې بیا ښیم چې د دغه ټولونو نه تاسو عملي څنګه کولی شئ کار واخلئ دوستانو دا و د فوټوشاپ 4م درس چې تاسو ته مې وړاندې کړل د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت ولرئ الله په امان